السلام علیکم ملګرو. نن زه تاسو له د امونو متعلق یو انفارمیشن درکوم چې په ټوله دنیا کې پاکستان کې او انډیا کې زیات امونه کیږي. تقریبا 40% امونه برآمد کیږي ټولې دنیا ته د پاکستان د طرف نه. همدغه حساب سره 40% امونه لګبګ 40% انډیا هم برآمد کوي، لکه ټولې دنیا ته سپلای کوي. نو سوشل میډیا باندې دا دغه روان دی بحث، بلکې یو جنگ روان دی پاکستان او د انډیا چې پاکستاني هم زیات خوږ دی یا د انډیا هم زیات خوږ دی. نو دې متعلق بی بی سی والا انټرویوګانې وشتي د پاکستان کسانانو نم او د انډیا کسانانو نم زمیندارانو نه. نو یې یو کسان ورته د انډیا یو کسان ورته وویل چې خوږ ام چې کوم دی د پاکستان دی او کوم ام کې چې رس زیات یې او خوشبوی زیاته خشته هغه د انډیا دی. پاکستان کې ټولو نه زیات امونه په 2 صوبو کې کیږي، په سندھ او پنجاب کې. تقریبا 70% امونه په پنجاب کې کیږي او 30% امونه په سندھ کې کیږي. پاکستان کې تقریبا 200 قسمونه امونه، 200 قسمونه، خو مارکیټ کې لګبګ 10-12 قسم امونه اویلیبل دي، باقی نه دي اویلیبل، ځکه چې هغه ډیر ګران دي او یا ګران دي یا نسل لکه نایاب دی، نو هغه دی بار ته استوي. د انډیا یو کسان بی بی سی ته انټرویو ورکول، هغه دی کې دا مو ویل چې د امونو کوالټي ډیره خرابه شوې ده، هغه خوند رنګ نه دی پاتې، هغه رنګ ذایقه او هغه رنګ خوږوالی نه دی پاتې. دی وجه دا ده چې یخنۍ کې ګرمي شي او ګرمۍ کې یخني شي، لکه یا بارانونه زیات شي په ژمي کې یا په اوړي کې بارانونه نه کیږي. ای د وجې د امونو په کوالټۍ باندې ډیر زیات اثر پرېوتی دی. ویډیو چې د چا خوښه شوي نو د مینې دپاره زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ.